پاچا صاحب د ما 4 غواګانې حلالې شوې ستنې ورکړي دي. دا خبره ما نه کوله. هغه چا ستنې ورکړي چې ما فارم ته وړه. زه نه پوهېږم چې د ما څومره غواګانو به ستنې خوړلي او څه وخت به یې زړه ته ورسېږي دا به مړې سي. 4 غواګانې بلار به د ما حلالې سولې. زړه ته یې ستنې ننوتلې ما ټول ریکارډ کړي دي. دا دومره خاین ملت ده، دا دومره جفاکاره بې غیرته ملت ده چې نور نه کېږي، په څارویو باندې د دوی سرپا نه کېږي. سفر دې څنګه دی جنرال موبین صاحب؟ نور ملګري دوستان ښه دي؟ سفر ښه ده. پاچا صاحب سے کاروبار شروع کړی وای دا غواګانو والا ده، بنسټ کوي وای دا غل ده، چې ټیکټار چلی وای دا حرامي په حرامیتوب خوري، چې بل ملک ته راسي وای وتښتېده، چې بېرته راسي وای دا وګوره موږ نه درته دا دومره بې غیرته سړی دا بیا راغی. پوه شولې؟ نو اوس زه حیران پاتې یم چې اوس زه څه وکړم څه وکړم. بنده شیخ طلیب کیسه ده که نه؟ په یو کې دې م نه پرېږدي. هغه د خر کیسه ده چې خر پسې مخکې روانې وي چې مخکې روانې جوړ افغانان خو داسې خلک دي. بس مومن صاحب الله دې رحم کړي. فضا صاحب ته جوړې ته فهیم شینواری صاحب ته جوړې موبایل مې لاس کې دی یو راته کمنټ کړی دا موبایل دې له کومه کړی مالدا مې غلا کړ. اوس چې دبۍ ته راغلی یم وایي دا ویزا دې له کومه کړله. منې ما ته داسې میسیجونه وشو خاما بیا نصیب الله ته ټلیفون وکړو. نصیب الله نه ستا همکار دغه وکړو مال موبین صاحب بس خالي مال یو جوړ خدای ویل جوړ دی مال بس زه پوهېږم چې دا تبلیغات سره رقم روان دي پوه شي. دا اوس خو سړی ځي 5 ساعته خو په تیاره کې چې موبایل کار نه کوي بیا چې راسته غوښ سیم اخلي انټرنټ فعاله طبعا شپه ورځ وځي چې وروره نېټ مې فعاله کړه چې ګورم وای سړی خو وتښتېده لاړه. نورې کیسه لري دغلته باچا صاحب ستړی مه شي. خیر جوړې تا بیا انټرویو شروع کړله؟ نه زه خالي داسې اټکلي ووایم مطلب ضرور نه دی اټکلي چې تر هغوی په زور نه یم شړلی زه نه ځم نور. ښه نو بس ما عمرې ته اراده کړې ور ما چې سره وګورو انشاءالله بیا. هو انشاءالله. موبین صاحب زما دوا بیا کار کړی چې عمرې ته لاړم ګوره سپیشل ویډیو مې تا لپاره وکړه. او قسم په خدای چې ولګېدې که نه د باچیانو دوا لګېږي موبین صاحب. باچا صاحب ته چې عمرې ته لاړم نه چې دوا دې لګېږي زه پوهېږم دماغ کې دا سمه ده ولا. یاره موبین صاحب خدای دې وطن جوړ کړي. دا اوس مې ستاسې لایب کتو هلته عبدالله ورور سره ناستې لونګین موبین صاحب چې دا وطن جوړول دومره سخت کار نه دی موبین صاحب. ډېر اسانه ده ډېر اسانه دی قسم د خدای موبین صاحب. زه ګوره زه چې دا خبرې کومه د آبادي مرګړي په ما څوک یو د هغې زه پروا نه ساتم. خو خلک ما درته اوس کیسه ونه کړه چې داسې چې وروره که فارم ساتې وای دا وګوره د غوا کونې ته کېناسته بلکل پوه شې که قصابي کې وای سار ته یې کېناسته. همداسې ده موبین صاحب. موږ داسې وطن لرو داسې وطن ته خو اوس وګرځېدې او که زما ضرورت یې درځمه چې په اماراتو کې ښه وګرځو مطلب دا دی چې وایي که راشه درځم هم ته مشکل نشته. الله دې راوله الله دې راوله وروره. په خدای یقین کې موبین صاحب چې زه قطر ته لاړم قطر کې افغانانو ما ته ډېره مینه راکړه. زه ډېره مننه بیا د خوست د خلکو نه ډېره مننه کوم چې ما دې پروګرام جوړ کړ هلته ما یو تقریر وکړو. موبین صاحب موږ په افغانستان کې ما حساب کړ موږ 11 شیونه لرو او قطر چې دی سرې شګي او تیل او ګیس. قطر ته وګوره موبین صاحب چې سره رقم ودان دومره نه لري خپل هم نه بس کېږي ګاز ډېر لري. او موږ ته وګوره چې موږ راځو دلته دا پردي وطن دا دوبۍ زموږ افغانانو ودانه کړې وه موبین صاحب. ما درته اوس ونیل 24 کاله مخکې وای دلته دا یو برج د نن ما ولیده یو هوټل د وای دغه 24 کاله مخکې جوړ شوی دا په ټول دوبۍ کې ټاپ جای دا و ټاپ جای 24 کاله مخکې او 50 کاله مخکې 45 کاله مخکې دوبۍ بنسټ څه چای ښایي د هغه وایي له ډېرو ظلمونو له وجې نه دلته راغی دلته دیراسو په دې ابوظبۍ کې پوه شې د خټو کورې وایي ځان ته جوړ کړه لرګیو تیرانې اچولي خو ویلې چې زه به دا سرې شګو نه جنت جوړوم نن راسه ورسره قانون جوړ کړی دی. هر مملکت خلک په شته کې ډېر خبرې بلکل موبین صاحب دا شی نشته چې ته تورې سپینې کوم مذهب والی کوم ملک سره یې تعلق سړی خپل کار پسې کار لري. زمونږ خو داسې دي چې په جومات کې چې مونځ کې هم د ده په طبع چې نه کوي وروره د کوپر ټاپه در باندې لګوي. یعنې دومره بدبخته موبین صاحب قسم په خدای چې سړی خفه شي. نو مقصد مې دا دی چې دا وطن په خدای چې افغانستان یعنې په 15 کالو کې موږ دغه وطن ته صحیح
مشران یا صحیح د خدمت کسان ورکړه په خدای کې که 15 کالو کې به دوبۍ غوندې افغانستان جوړي موږ خو هر شی لرو مبین صاحب خو بدبختانه هغه مشرتابه موږ نه لرو چې کوم په نړۍ کې دې خلکو له خدای پاک ورکړی دی نو اوس هم ټیم دی مبین صاحب چې دغه ملا صاحبان په تیاره کې راکینې دلته قطر ته راولي دوبۍ ته راولي سعودي ته راولي په دې اسلامي هیوادونو کې وګرځي د اروپا پرې د اروپا خو بیل دنیا دلته چې تراشد بیا ته وګوري نو چې دغه ته وګرځي چې و مسلمانه د خدای دلته ته وګوره د اسلام ته څومره خدمت کیږي یو بل شی زه نن د مازدیګر مونځ او نن مازدیګر مونځ لاړم جومات کې مې مونځ وکړ نو اودس مې چې کوه د لاس مې چې نرکې لاندې کې اوبه خپله راچالو سوه چې مخ به مې مینځه باندې بس بیا به مې چې پښه ورنږدې که دا خو پرېږده دا خو ډېره پخوانۍ ټکنالوژي ده بیا د جومات څنګ کې داسې لوی لوی کارتنې ایښې وې ما یو نه پوښتنه وکړم دا کارتنې چې وایي ده کې اوبه دي ده کې د اوبو بوتلې دي بس څوک تږي دغه جې نه اوبه راخلي ومې کتل هلته فرج ایښی و نو ما دلته خو فرج هم ده وایي دا فرج کې م اوبه دي که زړه د یخې اوبه چکې که دا لاندې چکې ته زما په کلي کې دغه فرج ولګوه او دا اوبه کېږده ګوره څومره مسلمان خلک یو قسم دې په خدای چې دا کور ته وړي ولا له فرج سره یې وړي فرج سره یې وړي نو زه ښه مسلمان سومه که دوی همداسې ده مبین صاحب دا یې نن فدا صاحب دا د تاسو دا شی د ښکاري دا د کرکټ ګروډ هم په دې کې دی غونډ ټیم هم پکې دی دا زما زامن چې دی دی غوږونو ته اچولي او دا شی دا کړی او شاټونه یعنې دا کوپر رئیس لري د کرکټ ګروډ یې دا دیش ته راوړی د کرکټ ته شاټونه د دغه نوښتونو جنرال صاحب د دغه نوښتونو د دغه ځینو ویډیوګانې وکړه وروره دغه ویډیوګانې وکړه دا کوم خو بس دومره ده چې زه د موبایل کې خپله ریکارډینګ ډېر دې شي نه هغه کېږم هلته خلک راته ولاړ زه هم خدا نخواسته قبر کې رانسي دا کوم دا نن او پرون ماسپښین لمونځ ما په جومات کې وکړه نو هلته همدغسې فرج لګېدلی و شیشې والا غټ سلاجه دلته ورته شی ورته وایي دی نو هلته هم دا کارتن ایښې بیا دې کې دا نیم لیټر اوبه تقریبا داسې هغه بوتل والا نه وي دا نورو ساره داسې لرې کېده نو هغه اوبه ټول فلټر سوي اوبه نو دا ویسه د ما کلي ته یې ویسه دا وړي کور ته دا داسې نه وایي دا د جومات اوبه دي یا په جومات کې دلته څوک راځي اوبه دا وړي کور ته دا کاټن وړي اوبه یې څمانه نه لري دا فرج هم وړي هلته په کباړي باندې خرڅوي ما ونې ایښي دي ونې یې راته ماتې کړي دي ونې فرج چېرته پرېږدي نو دغلته بیا د هغه شاپور خبره زه شک کې سمه زه بیا شک کې سم چې دلته مقصر څوک ده چې د ما بچی له جومات نه اوبه پټوي دلته مقصر څوک ده چې د ما بچی له جومات نه فرج پټوي دلته مقصر څوک ده چې د ما بچی د جومات له سپیکر پټوي مقصر څوک ده چې د ما مسلمان بچی د جومات نه بیټرۍ پټوي مقصر څوک ده چې د ما بچی ځي د خلکو شمسیانې ماتوي وړې نه ماتوي ورته پاچا صاحب د ما چې کار شروع کړی 3 انوایټره ما په 14,000 افغانۍ اخیستي وو د شپې پکې مزدوران پکې غلو ته نه وړي دي د اوبو پایپونه چې په باغ کې مې تېر کړي دا یې راته مات کړي دي ونې یې راته ماتې کړي دي پاچا صاحب د ما 4 غواګانې حلالې شوې ستنې ورکړي دي دا خبره ما نه کوله هغه چا ستنې ورکړي چې ما فارم ته وړه زه نه پوهېږم چې د ما څومره غواګانو به ستنې خوړلي او څه وخت به یې زړه ته ورسېږي دا به مړې سي 4 غواګانې بلار به د ما حلالې سولې زړه ته یې ستنې ننوتلې ما ټول ریکارډ کړي دي دا دومره خاین ملت ده دا دومره جفاکاره بې غیرته ملت ده چې نور نه کېږي په څارویو باندې د دوی سرپه نه کېږي پوه شولې نو ته به څنګه بیا دلته ژوند وکړې چې د تا کور ته د تا فارم ته یو څوک راسي او په جب کې ستنې اچولې غواګانو ته یې ورکوي او د ظالم بچی دا ما د ځان دپاره نه دي کړي په خدای دا اوس زه دلته راغلی یم زه په ځان نه پوهېږم دومره ظلم چې د ما د 2 لکه د 3 لکه روپو غوا دې راته حلاله کړله هغه غوښه یې د خوړلو نه ده په حیوان د تا زړه نه هغه کېږي زه هغه ستن هغه ویډیو چې پاچا صاحب ما کړې ده چې غوا مې حلاله سوې ما یې له زړه نه ستن ویستلی زړه یې تیکه تیکه و
د ما بله غوا لاله سوی زړه نه ستن راوتلې ده د بړستنې ستن په وښو کې وسپنوي په وښه کې هر شی وي خو ستن پکې نه وي ولې دومره ته حرامي یې دا مې اورېدلي وو چې په قندوز کې د مایانو فارم کې د مایانو په فارم کې فارم ته زهر ورکړي وو د 5 میلیون افغانیو تاوان یې ورورسوه خو نن زه له خپله له همدې برخلیک سره مخ شولم زه تا بوزم هلته د غواګانو تودرم چال درته کوم دا غوا داسې ده دا داسې ده دا داسې ده ته خبیث ته رزیل ته بېناموسه ځې هغه ته ستنې اچوې افسوس افسوس نو داسې حالات د موږ په افغانستان جوړول موړول نسته جنرال صاحب محترمه د تعمیر په لاره دغه اوچت جنرال صاحب په نوم باندې دی قاري صاحب البدر دی زموږ مرګړی والا هغه کمنټونه کوي بیته جنرال صاحب محترمه د ظلمت په لاره باندې دا ونې لګولې وې هغه د بیا رغونې وزارت ونې لګولې وې په خدای قسم دغه ونې غوټې غوټې ماتې کړې وې کښلې وې هغه ونې لیدلې وې د ناجو ونې لګولې زرمات په سرک په دواړو طرفو باندې او څومره ښه ښکارېدلې ما په روز کالي ولید خبر سوم چې وایي ماتې کړي دي جنرال صاحب ما په روز کالي زه په دې خپلو خبرو کې صادق یم زه د 3 واړو غواګانو د 4 واړو ویډیوګانې درته ښیم چې د ما غواګانې ته یې ستنې ورکړي دي او یوه غوا مې داسې غوا پرته ده دا اوس چې زه دلته یم زړه مې هلته ده پوه شولې چې جګېدلی نه سي هغه به م کېدی شي نن او سبا کې حلال سي په 3 لک افغانۍ باندې ما اخیستې وه د نسل دپاره ورک یې که دا پاچا صاحب محترمه کله چې تحولات راغلو که تا فکر کړی و که نه یا مثال طالب خودی لغره راښکته بولي که نه هغه سواداره خلک چې په ښار کې ژوند کړی په ښار کې چې یو څوک ژوند وکړي طبعا کوي تعلیم نه وي کړی یو څه یې لیدلي وي که نه په خدای دا وزارتونه ته ورننوتل دغه تشې پاڼې نه دي کمپیوټر یو کیبورډونه خو څه کوي دا تشې پاڼې لا پټولې قسم ده قلمونه خو کتابچې دغه یې لا پټولې نو په چور کې بیا موږ اول نمبر یو بس خالي وایو چې موږ له وطن څخه دا موږ ته د منګالن ډېر زموږ تیرو حکومتونو والله نسته هغه ورور دي نسته په کلو باندو کې هیڅ خدمت نه دی کړی هیڅ کار نه دی کړی په تیر جمهوریت کې دغه مدني فعالان او دا خلکو یې غلاګانې کولې د کلو د باندو د خلکو حقونه دوی خوړلي دي یعنی خبره هدف دا دی چې زه حیران دي زونه افغانانو ته په کار دا چې دغه ځنې البته ټول نه ځنې مدني فعالان په ډیرو ولایتونو کې دغه باید محکمه شي یعنی دوی باید راونیول شي دوی د کلو د باندو د خلکو هغه بودیجه او هغه پیسې چې د بهر نه براتلي داخل د افغانستان د حکومت نه پاس کېدي قسم په خود دوی په خپلو جیبونو کې اچولي یعنی اوس هم تاسو ته په کار دا چې فدا چې په کلو باندو کې باید تاسو خلک ولګئ مدني فعالان ولګئ ملایان ولګئ قومي مشران ولګئ هغلته باید کار وشي د هغوی ذهنونه باید خلاص شي ګنې خدای دغه سات نه راولي دغه کوم اوس چې کوم دغه د خوارجو په نامه کوم کسان دي کنه دومره زر به درنه جذب کا دومره زر به درنه واړی او تاسو مقابل کې به جنگي تاسو تیر نظامونه وګورئ اکثره د کلو د باندو د خوانه دغه خلکو د خوانه لمنځه تللی دي چې هغوی د اسلام نه خبره خو په اسلام سر ور کړی دی د کلتور نه خبره خو په کلتور باندې سر ور کړی دی یعنی هدف دا دی دا صاحب فهیم صاحب نن به دا خبره سپینه کوي جنرال صاحب فهیم صاحب په یو لایف کې کتاب څخه غږیدو وای جنرال صاحب سیاسي راغلی ده او د رسمیت پیژندنې لپاره راغلی ده کېدای شي او د ډېرو ولایتو مملکتو کې چې رسمیت پیژندنه وسي دی به سفیران ټاکي څه جنرال صاحب چې ولې غږیږي فهیم نه دا خو حقیقت دی نو دا خو غږیدا نه ده دا خو دا دی ناست دی نو پوښتنه تر وکړه کړه دې کړه صحیح ده او که تایید یې کړه نو بس ما ویلي دي زه خو وروره د معلوماتو په اساس دا خبره کړم ولا معلومات بیا ډیر کوي دي قسم دی تا معلومات وګوره فدا صاحب باچا صاحب ورته تیار په انګلند کې د ګلانو ګلدسته اغیستې ده باچا کموال صاحب خو دې موږ قرضداره دغه خو ما ګلان وروړي وګوره خدای خو باید ګلان وروړي مانچستر ایرپورټ باندې چې راکوشي او وروره دا تور شیشو موټرې به جنرال موبین صاحب موږ به ورته ولاړ سه میرا هر کړی به ورته ویو باچا صاحب ورته دوه ویسي فدا صاحب یو تا ورته ولې د هغې بدل کې یو به ورته ځان نه ویسي او په خدای کې نو چې داسې کې اوسېږم چې موږ د چینو وبسکو د چینو داسې شین چې دی راځي تک شین چې او د کامې او د چارخدې ګوړه ولا هغه د پاچا صاحب دغه اشرف غني بابا لمبار که د سره یا ورته ورځم یاره ټول کوم ملاقات ورسره نه بیټو کې درته یم باچا جنرال صاحب ابو ظبي کې د موبیل صاحب ثاني اوس قطر ته لاړم ما باندې خلکو دغه وکویل چې ته خو دوه درې شیونو ته تللی وي یو د طالبانو سره ته مذاکرات وکړه پټ او بل د اشرف غني صاحب سره مو کتل په ما باندې دا دغه مالي والا چې نه پوهېږم فهیم صاحب کومه خبره تایید کې بیا صحیح ده
دا جنرال صاحب لیکلي جنرال صاحب سلام یې سلام علیه ورور جانه دا دغه دی او تا ریکویسټ واچوه بلنه واچوه قاري صاحب موبین صاحب دلته یو فکر کوي یو ویډیو ما کړی و په دې پارک کې 200 جریبه دی دلته موږ سره 200 جریبه خو خدای کې نو که موږ د وړو کې فوټبال او کرکټ هلته کوو د ماشومان ټول فامیلونه راغونډېږو. السلام علیکم ورحمت الله. ټول ستړي مشي ټول ته ګډه سلامونه. وعلیکم السلام قاري صاحب څنګه یې جوړې جوړ په خیر 50 محترم جوړې ساتونه خېدي خیر خیره درونه والله خدای پاک قاري صاحب بيخي غیب ښه محترم نه کې نو ولا زه غیب نه ترانه غیب شوی ورو بس دا او چې جنرال صاحب د خیره لندن ته راوړو جنرال صاحب خو نه راځي کنه جنرال صاحب درې چې دلته به موږ سره ورغلو څنګه نه درځم ولا چې هغه د ملکی لور سره توادم کې حاضر یم د ملکی نه تورې در د کومه تورې دومره ډیر د جنرال صاحب ته انداز نه خواته تورې ونه کې جنرال صاحب دومره ډیر بچی راوړي ولا لکه یو بد حالي څلور راوړي نه راولاد څلور خبر راوړي قاری صاحب بيدبي د مافي چې تورې د ملا درد تخي بيدبي د مافي البته نور شي ونه وي خدا سومالین چې تورې بچي څلور یو دغه کې چولې دا موګانو کې دومره ډیر راوړي نه مخدا جنرال صاحب خیر جوړي سیاد دي خدای جوړ تازه تکړه سام عکس لګاوه سام ورور سام سره دا د بلا عثماني عکس دی ورور دا د بلا عثماني قهرمان سړی نو په ټیک ټاک کې څوک ولاکه لګي چیرته جماعت کونج کې ولګاوه جنرال صاحب چا کمنټ ته کړه ولا ټول د ګلونو باغ خو درنه قربان کما مینه دنو وجار د سموالا رښتیا هم دا مینه نه پکاله جنرال صاحب دې کړه د افغانانو مینه په خارج کې اتفاق او اتحاد څومره دی او کاش کوم د وطن کې وي دا غواړم کنه و جنرال صاحب دا زمونږ ولسمشر اشرف غنی حفظه الله ورعاته خو ورزي خو چې زړه بوشکه د سره وینسي نه زیړه بوشکا به ولړم اوره دا خو دوبۍ د زیړه بوشکا خو افغانستان کې مونږ یو موبین صاحب زما مرګړی دی حاجي صاحب داود وای قطر ته راشه تا ته وای موبین صاحب ډېر ماته پروګرام کړی ډېر افغانان دې ډېر عزت او وزیر ته لیږي نو دغه څه خو زنه سم ریل گاډي کو نه زم درتله حاجي صاحب ته وزیر په ما شو دا که وزیر کیږي په ما دې شو وزیر ورته وي وا مکه کیږي چې ټیشنګ بس خالی ګرځم په دې ټوله نړۍ باندې وزیر په موږ شو ثواب دې د غم به ته وکی مشکل نشته غواګانو تستنه ورکړي دي په ستا په نامه خلکو دومره پناګانی ورکړي په اروپا کې مړه خلاص ګوره چې تراش چې تستا زندان ځای کنو نه ولې به زندان ځای کوي یار دلته یو ما تکله کوي جنرال صاحب ته چې ما تختار راکې ما زبر تختار درکم کنه اختارس نه جنرال صاحب ته کوم سره چړې او چته نه دا څه کوي نه خو د وسته د ناس جنرال صاحب خبر دغه کې وځه تاسو پیژنم بیا ریکوست جنرال صاحب بل عمله عثماني ده کنه زبردست دغه ده کنه قاری صاحب خلک وروره کته ټیک ټاک کې خپل نوم هو کنه خپل پروفایل دی ولاګه وروره دا نه سمانه لري یو خو جنرالان دومره ډیر نوم ستاته کنه جنرال ورلاندې نوم خو د ما دی پاره د ما نوم خو څه دی علي شاه دی مور نه د سپار چاک دی چې تیګه پورته کی جنرال کوم نه وګ ما کېدای شي یو جنرال صاحب یو ویډیو جوړه کې نور بلدي سسوک به خبران باندې جنرال نوم نګ دی کېږي اول بلدنه اجازه اخلي دا خبر اختیام صحیح ده او جرسی وی دی خدای اسلام یاره زما خو اجي ته پیدا زما مشوره خدا ده کنه چې څومره د طالبانو شورا د سختدري ځنی د سارم چې فرمان نو بس یو مازیګر په تیاره کې راولي او بدغه اسلامي هوادونو کې وګرځي له به د مازه خلاصي یو سیاسي بحث کې بیا سیاسي بحث کوو جنرال صاحب سره غب شپ لګو جنرال صاحب نه دی ویر راځي نه تاسو ورته وای دوه خلکو ته وسات سره څه وای وسره حکومتي سیاست خو نه کوي خبره خو صحیح کړی د فدا صاحب خبره کړی ولا شي والله کې بل لا روي دا دلته اوسو راخای ویل کړي امر مباشر افغاني دا ورو را فهم ډیر منافق انسان د ولې د سراجي وای ټویټر کې تخریب کوي به وسه د سراګاس تخریب خو اختیار سره کوي ذاته خو زخت لري کې بعضو نه مشکل دا دی وقاری مشکل دا دی
چې عکس به لګولې د ملا یعقوب صاحب، د حقانی صاحب، د ډاکټر نجیب، د جنرال عادق، د اشرف غني صاحب خلکو ته به کنځلې لیکي. نو دا په خپله دا کنځل دا غواړي چې د عکسونه لګولې همدې ته خلک کنځلې وکړي. مبشر دی پیژنې له فهیم سره ګپ لري. مبشر دی پیژنې اجازه راکړه فدا صاحب باچا صاحب قاری صاحب ګوره تام تور ولګاو صحیح ده زه د هغو کسانو قاری صاحب بخښنه غواړم. نه قاری صاحب اوس اجازه خو راکړه، اوس خو اجازه راکړه. ګورم زه هغه کسان چې په جماعتونو کې ګډاګانې کوي زه مخالف یم د هیڅ چا پروا نه لرم. زه د خپل رب په خاطر باندې زه په هغوی باندې لیکل کړم، هغوی ته زه خرافاتیان یم، هغوی ته زه بدعتیان یم، د قرآن او د حدیث په رڼا کې ورته یم. ورور دا چې تا باندې بدې لګېږي شاید ته په خپله خرافاتي په جومات کې ګډا آیا جایز ده؟ آیا په جومات کې حق کا پیره هو کر څوک ورته وهابي، څوک سلفي، څوک چې دا منافق دی؟ منافق نه، زما د په خدای باندې قسم چې وسه مې په ورسېږي چې زه د اټک سیند ته درته وغورځوم دغه خرافاتیان دا پیران او دا مریدان د امو سیند ته واچوه ډېر تېناغه یم نه چې ښکته یې پنجاب ته وروړي جنرال صاحب. امو سیند یې ملاکه د سام دي ته ویسي کونړ سیند علاوه کې زمونږ کامې ته راځي به و باچا صاحب دا ګیلانیان څوک دي؟ دا ګیلانیان تاسو خدای د انګریزانو جاسوسان نه دي؟ د دوی نه راته توبه نعوذ بالله پیغمبران جوړ کړي دي. وروره وای پایم صاحب په خوله لاس کې د قسم په خدای نه والله بالله کې کېدم وروره نه زه تاسو خبره کوم د بله خبره کوم په خدای کې نو که دا اوسني داسې بعضې ویډیوګانې ګورو په دغه اوسني نظام کې د مولیانو قسم په خدای چې سړی ورته حیران شي چې او خدای دا څه وایي دا خو نه اسلام دی او نه دغه دی دا کوم ځای نه دا خبرې راوي. دا خبره ما اوسه پوره نه کوله باچا صاحب والله په امیر بالمعروف کې زما ملګري دي ډیموکرات نه درته راجي که دا وګوره دا جنرال صاحب دا یوه خبره به وکړم بخښنه غواړم یا فهیم وغږېږه د جمهوریت پسې نه دغه یوه خبره خالي کوم دا یوه خبره خالي کوم ګورئ په امیر بالمعروف کې زما ملګري دي ځینې نومونه نه اخلم والله زه هغوی ته دا ویډیوګانې ماته چې افرین هغوی ماته شاباسۍ راکوي دا خرافاتیان دا کنځلماران دغه مستعار چې دي دا بیا ټاپې وایي. جنرال صاحب محترمه جنرال صاحب سیاسي خبرې دي نه ګپ شپ د جنرال صاحب محترمه سیاسي خبرې زما سیاست نه توبه ایستلې د وروره پروغ جوړ قرآني مجلس دی قرآني مجلس کې بس موږ نه مجلس ولا که څوک کې بل ورځ یو ځای ته لونګینه خپ ته به کې ډزې ګرو هیڅ خبره نشته. جنرال صاحب بل ورځ یو ځای ته تللی وخه موږ هغې خلکو د مجلس ته جمع ویل موږ تاسو مجلس وایي غرمې ټیمونو کس غږ وکړو چې ډوډۍ خو مو خوړوی وایي بس اوس به جمع وکړو زه لاړم تشناب ته چې اوس اودس تازه کړم دا د کوم وخت جمع کوي خو راځه ورسره ودرېږه توکل په خدای ده چې اودس مې تازه کړم ورته مخکې شي هغې وروره موږ جمع مجلس درته یادوو مې بیخ مشین صاحب ما باندې ما هلته اودس وکړو اودس م راباندې تازه کړو تاسو خو اسانه وایه چې مجلس اوس راځئ دلته خپل کلیوال مجلس وکړو تیر شي تر سیاست. جنرال صاحب ودرېږه لونګي جانه ښه راغلاست وایي مې صاحب جنرال صاحب دغه کونج کې یو نفر مې درته راوښې زه اکا پېژنې اکا کوم اکا په هغه لمر تلویزیون کې به یې اکا پرېږده ګوره اکا دلته ویل سړي ته چا نصیحت کوه لیوت پرېږده چې راما رانځي دلته یې ولیکلي لونګین دوه مخه انسان ده کا اوس ته راسه دغلته باره کښېنه چې تا دا یو مخ مونږ ووینو سترګې دې جار سم دغسې خلک دي اوس چې کراني سي او داسې د لونګین پورې او هغه پورې د میمل ولي پورې تړې اصلي لونګین تیار مې ډیټر هم ده ورته دا د زړه خبره وه فدا صاحب ډېره مننه خیر وي نه منو جنرال صاحب دا خلکو ته چې ځان کباب هم کې ولا کا ومني بچه سره افغان اکټر صاحب راغلی دی وخت ورکوي مشر دی اکا سړی مسې مایک دې خلاص کا اوس به خلاص شوی اوس بیا ونه چې خپل مکه وډه زما السلام علیکم ټولو ته سلام ورسېږي وعلیکم السلام ټول به روغ و جوړ استئ قدرمن سي قربانم سي بس زه اورېدونکی یم اورم صحیح مشران شته دي بیا موږ د کوم ضرورت بیا خبره وکړو سړی مسې اکا چیرې ولې ویښې په دې نیمه شپه باندې قدرمن جنرال صاحب
بس دا زمونږ په تقدیر کې لیکل شوي دي زمونږ خو لا تر اوسه 12 بجې دي دلته 11 بجې دي موږ خو هغه چا خبره د درسونو خلک یو تر 12 بجو پورې درسونه وایو بیا 12 بجې پورې دا ټیک ټاکونه او دا نور سوشل میډیا او ویډیوز هم د سره وایو بیا ورو ورو ویده کېږو سړی چې سپین ږیری شي دا خوب هم ترې نه مراوري نه اوس خو لا تر اوسه پورې ځوان یې اوس سړی نه ښکارو خو داسې ښکارو سترګو ته خو ښکارو چې ځوانان یو خو نور نه یو ځوانان نه یې انشاءالله نه اکټر صاحب مطلب دا دی چې موږ خو ښکارو ځوان خو د وطن غمونو دا زړونه همداسې زاړه کړي دي چې بس دغه دي سلام دې در ورسېږي دا غمونه او د مصیبتونو چې دننه نه ختم وي خیر خبره داسې ده چې دا د وطن غمونو منګه هغه چا خبره همدې غمونو کې را پیدا شوي او غم چې ده زمونږ همیشنی ملګری ده غمونو نه موږ په تنګ نه یو غمونه له موږ نه په تنګ دي اوس خو د وطن غم دومره نشته ده ځکه چې وطن خو اوس په امن کې ده سوله ده پکې د ناموس خوندي ده پکې له ټولو نه بهترینه خبره دا ده چې د وطن او خصوصا د پښتنو وینه پکې بنده ټول ناموس خوندي ده پکې د یو نر پښتون سره صرف دغه غم یې چې دا د ناموس د خوندي کېدلو غم یې هغه اوس خوندي ده نور کوم غم نشته خو لږ هغه ده په پردي وطن کې یو دا د پردي وطن زندگی چې دا لږ ستونزې لري مسافري سخته ده بالکل قاسم محترم مسافري سخته نه مسافري مړینه ده جنرال صاحب محترمه حقبین ستر څرنګه راووتلې د یوه غنټه وروسته فیسبوک کې پوسټ درپسې اچولی ده چې اخ جنرال صاحب سخت مې یادېږي مالک خو یې پرېږده چې څلورې ساعته خو یې اوس لږ مسافري خو وکړي اته مالک دې مو ته باید د یوې بسترې ملګری ومه کومه ده شریکلو چې وتښتېده دا د مهر ناست زه پیدا کوم سخت درپسې یعنې واقع اوس هم په خپل دریځ ولاړ یم شینواری صاحب خو اوس هم په خپل دریځ ولاړ ښه ده چې دا پیغور نه اخلاص شو د افریقایانو غوندې مه خانده سم سړیتوب باندې خانده ستا خدای سټ مات کا جنرال صاحب سلامونه وعلیکم سلام هغه ملګري دې نه دی هغه د خوست هغه وایي راته میسیج کړی دی وی نن ټول فارم کې وی هړتال شوی و بیخي ولې بس ټول هر څه خفه دي خلاص نه چا واقع خوړلي خپه یې څه کې شیرزاد صاحب غواګانو ته چاستنې ورکړي داسې مې طبیعت خرابه ده استغفر الله رښتیا ده دا خبره نو غواګانې خاصې ما پسې نه ځاړي پوه شوې هغه ما ډېر ساتلي دي هغه یې ملولي نه ده هغه وایي بیخي واقع نه شو دا 2 ورځې کېږي مال خیر دې مولانا کور د غنمو ډک کړه فهم تاسو د اکا سره لکه ته د اکا خپلوان بیخي چیرې مو ورته دي ما څو ورې په زړه کې د اسواد را تیر شو زه د تا نه ورکم یا د اکا نه هغه اکا چې لاړو د هغې ته څه خپلوان کېږي کوم اکا د هغه فهم ته وایم هغه د اکا نه و شمشاد چې کلمر هو زما تره دی هغه د پرې ده زما تره دی ښه ما چې بیخي چهره دی ورته ده هو که نه د یو نیکل مسیان یو که نه ورور آفرین والا او ته چاته لونګین دغسې ځای ګوره دغسې ځي ته لاس ور واچي یاره ولا پرون ماته شیرزاد صاحب پرون ماته داود شاه زنګ والی د پېښور نه ځکه سم ما وکړو چې زه یعنې زما د زړه نه مې دا پوښتنه وکړه چې بیا دې که نه دغسې غولو خوړه که نه یاره خدای خو بس لاړی بس غول به په غولو کې دی ګوتې خامخا وهي هر وخت یې خوري جنرال صاحب صرف نه خوري راسه که تودې دغه د ځان دې په خلکو کته کو کښېنه وروره ښه پوهېږي چې
دا چاته د خدا وای دا خو ګوره ظلم د جنرال صاحب ته لونګین کته که خو څه ما نه دا کته کړه زه مډریټر هم نه خپل دی کته کوم چک وځي په موږ باندې راتاوان کده غم ما ولا کته کړی وي قسم په الله که ما کته کړی لونګین مډریټور دی هغه هم دیخ کته آفر نه ما نه دا کته کړی لونګین مډریټور د بیا بلم کاته کا یار زه کړم هم دا سپکار نشو جنرال صاحب میاخیل صاحب وای دا خو بلم کته کې دا بل څوک وو بلاک میاخیل ولکه میاخیل مډریټور دی یاره میاخیل خو ځکه کته کوي چې هغه پارځي کې په خپل راپورټ پسې ګرځي دا راپور جوړي یار میاخیل څه ولا گزاره کوي ورمنې ډډه کا بل ځای نه جوړاوه ته پارځي کې بس لګیا چې راپور جوړ کې او راپور تیار کې ما کوه د خدای خاطر وکم اصل بل په هیم راځي سیاست پرېږده راځه د موږ سره ګیمونه شروع کړه ښه ساعت به نامه شیرزاد ما سره د واده کې خو دوران نغلی جنرال صاحب دی په کور کې رازنامه شیرزاد ته وایم بس درسمه خو اصلا موضوع دا ستړی مشه جنرال صاحب ستړی مشه خیر جنرال صاحب کور کې یو ما سره د واده کې اوس دا راځم نو خو زه افغانستان کې ای هغه ښه بد مې وکړي دي زه بیا درځم نادره خو دلته سوي د ودرېږه جنرال صاحب ما ته شاهین په میسج کې خدا چی ولیکل د ما دغه ټوک استله کله کله ستپ میسج کې چی را ولیکل ما ور ولیکل غره ټول واز مولوی صاحب هم لکسي ودی نه پیژندلم غلط شوی قاری صاحب دا خو یوازې دومره چې ګوره په واده پوره عمر دي ته به تور راتلو که نه ما ورته خو ډېر چکرې وویلې ګوره جنرال صاحب سره هم لاړو هلته ګوره واده ولایت هم لاړو ډېر چکرونه پکې وویل یا درته وایم که زه واقعیت خبره کوم زه جنرال صاحب خواته ورغلم صحیح باور وکړئ او دا مې واده ورسره د طالبانو سقوط خو څه کې د طالبانو د جمهوریت سقوط نه پخوا 3 کاله 4 کاله مخکې مې ورسره داسې واده کړی مې که خدای ژوند و بیا دې ورځ ګورم که نه او کورې ودان زه ورغلم ورته هلته هغه ده چې د ما کوم عزت وکړي الله دې د عزت وکړي غوږ ونیسئ خو په خدای که نور یو ځای ته هم زه تللی یم بس جلال آباد او دغه فدا نورستان ته راغلی والله ده سره مې په خدای کې لیدلي ګورې نه هغه دی مخامخ دی نو لږ مصروف هم ډېر سخت مصروف هم دغه هغې کې خلاص تم په مصروفیت کې دومره تیز راغلی وی لکه هغه یو مبارز راغلی و جنرال صاحب څنګه کوزې خواته اوښتی و څنګه ویډیو جوړه کړې وه دغلته له چا سره بیا ورسیل وایي زه کوزې خواته اوښتی وم بیرته هغه ویډیو بدله کړله نو ویل 2 مجاهدینو سره ویډیو ډکه کړې وه دا هم سخت مصروفه و خو په والله کې ما خو په دغې تاسو ته پته و چې حتی هغه ویډیو ته هم ویډیو مې نه کوله زه په خپلو شخصي کارونو کې فدا ډیر سخت مصروف باور وکړي د شاید جنرال صاحب ته تر یو حده معلوماتو ما پسې هلته زمونو ودونه و ما ډېر زیات جنجالونه ورپسې ورکې پرېږدی بس لونګینه دغه جنرال صاحب باندې د څه وخواړه جنرال صاحب د په خدای چې دا جنرال صاحب راغله دی یو 3000 خلک به زنګونه راولي او د هر یو ډوډۍ سلام صبر وکړئ السلام علیکم فدا پاچا صاحب جنرال صاحب لونګین فدا او جنرال صاحب تاسو چې زما د ټوپک شپېلۍ ته مخامخ هستئ ښه تاسو څنګه دومره جرأت وکړ چې زما لایف جالان دی اعتراضي دلته بل لایف خلاصې خبره ده عبدالله که زه ووایم هغوی ما له خولې خو سپینې خبرې وځي به بیا خفه یې دا چا سره راکېږي که نه موږ ته اخطار راکوي نن سبا جنرال صاحب نن سبا زور یا د اماراتیانو د یا د جمهوریتیانو حزبیان بیچارهګان له موږ تباه برباد دي پرېږموږ د توابه څوک یې څه کوي چې اوس لایف دی که لایف نه دی ولاکه مو څوک په شمار کې راولي هلته خو په کمنټ کې لیکي زما په یوازې سر باندې مبارزه کړې دلته بیا داسې ځان اوبه لرېږي مخ ونیسي دا چا ویلي و یاره قرآن ته وګوره دا لونګین پرېږده زکي جنرال صاحب دا خو هغه نه وایي ونې ژړل پوښتنه ورنه کړې وه چې ولې ژړېږي
هغه ورته ویلي و چې زه که غړېږم دغه لاس ته مې خپل ده دا خو ما راسره راوست ټیک ټاک ته دې ځای ته مې راورساو نن به کله کله مې زړه غواړي چې هغه جنرال صاحب میسیجونه چاته کړي وو د تا په هکله باندې یاد دي لونګي نه هغه در پسې راوباسم هغه هم راوباسه فدا فدا چې دا دې ویډیوګانې ګورم د ټک دې دماغ ته مې هغه میسیجونه راځي یو چاته میسیج کړی لونګین په خپله واورې د موږ موټر کې سپاره و هغه د مالتې لیک په زوی هغه ما ته دا ته پټ واوره ما پسې په زور ټکو د غریب ول د رنګ تک جوړ ما ته ولا جنرال صاحب نه ډار په کار رنګ مې تک جوړ شو والله په بلا ما ورته خندل هغه کې جوړېږي جنرال صاحب والله په بلا دغه یو ولو خو دغه بلاک دغه 69 لیکي 69 څه مطلب دی 69 مطلب ولا کرنا کې پښتنې کې غوټه ګرځي دي بلاک کې دغه سي مور نو مې د څه کوي 69 خیر د فدا محمد خان چې 39 ونه لیکي یسه انسان شایله کې لګیا بای د لاندې عمر ګره غل شرالی لیکي چې شرالی مبارز د بل څوک ده راځي چې څارنه د ورسېږي جنرال ته محترم توفیدات او ټول ورونو ته وعلیکم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته وطيباته سسو جنرال صاحب فیک آئی ڈی لګولې وه واکه څه دا بل هغه لګول دا وروره ګوره ډېر احتیاط کوه حالات خطرناک دي د شیرالي مبارز لایف دی ولیدو پرون که نه آخه وروره ډېر احتیاط کوه اکسو باندې مه غولېږه هغه شیان ته حملې پکې شوي عملیت څه ته هغه فهیم صاحب موږ ساتلی د موږ ته ویډیوګانې رالیږي شیرزاد صاحب اورم دوبۍ ته نه راځې والله چې دلته لږ یوځي کې مصروف شوی په یو کار کې انشاءالله خو زړه مې نیت مې کړی درځمه حتما راځه راسه د لیو ما ته او جنرال صاحب سم یو خوندور ریل اسټیټ کاروبار شروع کو پرېږده دا سیاست والا سیاست نه لندن پرې د لندن نه نور شی جوړېږي زه جنرال صاحب کمونی زه بالکل درځم فقط ما ته یو شل ورځې وخت راکړئ بیا زه درته وایم چې معنی دا له کوزای د ټول ته وایم چې پورته دي کې جنرال نور حوصله سره 100% خوښه ده جنرال صاحب ټول باندې پورته کوو جنرال صاحب دا بل جنرال صاحب دا غلطه چې جنرال صاحب اجازه ده چې له کوزای راځو کو بالکل راځي کوی هغه وکړي هغه بل ورځ هغه ته چا بارکزی ته چا خپل ملولي ښودلی ښه جنرال صاحب هغه ما جنرال صاحب ما خپل نام چې دا جنرال صاحب حیات خان لونګین جنرال نه حیات خان مې خپل نام په سبا ټیک ټاک کې د نوم بدل کړه چې حیات خان بس هغه داسې ورته و د بارکزي ته لکه وروري چې جنرال صاحب زه چې څومره فکر کوم جنرال صاحب هغه څه ورورو داسې ورته ویلي د مبارزه کې د ایمل ولید رویم راویلې شه پیسې ستړی کړی داسې ورته و د خدای بیخو باسي دی بیا شهزاد موږ ته وایي په لایفو کې پام کوه موږ فهیم افغان لرو داري کې راولېږي ویډیوګانې ښه ده الکوزی راغله په خدای بېګا خو مې د خندانه مړ شوی بیا خلکو لیکلي وي حمله وشوی چې د حمله وشوه ته خدای شیرزاد صاحب څنګه بارکزي ته ورته ده لکه ساکا وروري چې هماغسې بدرنګه پیدا د احمدي صاحب ته او الکوزی ورور راغلی لوګری ورور دی ټول ته باید دغه ورکړه دغه زه به درنه کوشم ځکه چې بل څوک راخېجوي نه کېنه مشکل نه څه نشته څوک د خپل ملګري ګپ لګولي کوزی ورور مننه پاچا صاحب محترم ټول ته سلامونه او نیکې هیلې لونګین یو میسج مې درته کړی دی واتساپ کې هغه لږ صرف وګوره هغه دپاره راجګ شومه ما سره د جنرال صاحب تا ته مې میسج کړی د لونګین ته مې هم کړی دواړه نه ده کتلی بس اتې نور مه خدای دې غرق مه که جنرال صاحب تا ویل وای خلک د ده ته لدي حیات الله وایي خلک کته لیکي حیات الله
خیاط الله نه خیاط ولی اما په جنرال صاحب پیږي یاره وروره ګل همدغه لونګین صحیح ده ما دغه خپل نام ځکه نه لګاو جنرال صاحب موږ خوستان بیخي دا هې نسی وایي دا خلک درته داود شاه ولې وایي ولونګینه مکه هغه را پسې تړلی د عبدالله هغه خو سر ده هغه په امیر صاحب پسې چې هغه تړلی ده مکه را پسې تړل شوی ده څوک نه ما په خدای کې وایم د منافقت نه پوښتنه کړې ځکه چې اکثره لایفونو کې چې زه ناست یم دا ورته لیکل کېږي مال چې کېدای شي دی اصلي نوم وي نه را پسې تړلی ده دا خو یو گیم ټیک ټاک ته راغلی پارڅه ځان مه پرېږدي ګیله وکړي چې انسان جاهل نه اوسېږي هغه چا پورې بل نوم تړي چې خپل کوم نوم د مور پلار پیښې د هماغه نوم ورته واخلئ یا خپل کوم تخلص ځانته جوړ کړی اوسېږي هماغه ټیک ټاک ته نوی راغلی که نه یو وخت کې موږ د افغانان چې مهاجرو بیا چې دا وروسته مهاجر راتله که نه د افغانستان نه بیا به موږ که ستا غوندې خبر وی چې ټیک ټاک کې دومره خوندونه دي مزې دي ستا غوندې به وخته راغلی وی کېده که نه نو چې نور به چې وروسته راتله هغې ته بیا کنځلې کولې بدې ردې بیا ورته ویلې چې تاسو څنګه اوس څنګه مهاجر شوئ راغلې موږ خو اصلي مسلمانان خو موږ یو نو کیمره په خلاصه نه کړي کوم ځای نه خبرې کوي چې په قراره خبرې کوم ځای تشناب کې کیمره خلاصه کړه جنرال صاحب ته چا ټلیفون کړی و که نه دغه یې ورته ویلي وو هغه مولي تا ملګري ته کړی وه هغې وخت کې ته ورسره وې فدا قاري شفیع فدا ورسره ناست و زه داسې مه وایه کته دې کمه تا به تر صابون تا کې هم ډېر کار د صبر وکړه دیغل احمد اسیم د الله صبر ډزولي و بیا موږ پرېږده یو خو د ده داسې لنډ لنډ اختارونه ګوره تا کې هم ډېر کار ده کښېنه تا کې هم هر دوم کس د اختار ده درم کس د اختار ده ته څوک یې وروره جنرال صاحب دې خواته درغلی ده ځکه داسې هرې پیاز کونې پیاز دومه خبره د اختار ده لیک جنرال صاحب دې خوش لونګینه مړه منم دې په خدای چې دومه خبره درمه خبره اختار ده دومره بدماشي کنر یې د شاهین تر مخ دوه خبرې وکړې اوس د پسې راوخېد و ملاکه خلو خلاص شاهین کسان د پره میاشت کې مرور خلاص مرور نه دغه دې پرېږدي نه ولاکه دې پرېږدي مرورتوب کې نه ما قرآن کړی ده که زه هم درغلم افغانستان ته سره ډزوي خبرې نه راځي بیخي تم وطن ته نه ځې راز محمد شیرزاد هم وطن ته نه ځي لابیګري مو وکړله جنرال صاحب ته مې زه لګوم چې دغه یو جنرال صاحب راپاتې ده دغه هم دغه جیسیت یې ګرځي زور دغه ته وایي مایک یې ور بند کو دغه زور دی چې ودی و بند ما قرآن کا بند کړی والله که ما بند کړی شاهین بند کړی که نه دی ورسره وغږېږه جنرال صاحب دې وایي موږ د حقانیانو لپاره حق مبین کله حق ویلی دی چې دلته حق ووایي ورانو عتیب اوس حقایق تا ته ووایي سبا وروره دا د ما د سویې سړی نه ده کاته یې کوي خوند یې در نه کو نه خوند یې نه امر دې بجای کې کومه داسې محترمه سړی خو مې کته ولې بات کړی کامرا نه خلاصې په کور کې غول چې خورې بیا په کور کې نه جنرال صاحب دا د غیر مستقیم توهین ورته وکړو ده ته ډیجیټل توهین وایي ولا رښتیا هم ډیجیټل توهین یو ورځ یو څوک سره وخوت تا یو شپون ولې وزلی دی ورته ما ښه کړي دي ما قانون دغه څوک به مې ګیر کړو په هغې جیبه مې وزل وی دا هغه دا چې ویل چې موږ د ملي اردو عسکر نه یو چې وتښتو ښځه دې راباندې طلاق کړي چې زه به د افغانستان یوه خاوره ورته پرې نږدم یو انچ په کابل کې ورته ولاړ یم د تابع غیرته په خدای چې دغه خبره وکړم ځان ولمه خو چانټه در سره وه دا د روسیانو فوج وګوره اوکراینیان او روسیان اوس جنګ کې ماته وکړي ژوندي وي په توپک ځان پسې اړې ځان ولي پوه شوې نو دغه مردګوان خو به ځان ویستلی و که نور څه نه و والله جنرال صاحب بابر یو چا سره مې باز ویل له شترمرغ سره هغه شترمرغ بیا وویل وایي هغه داسې نومېږي
موږ به وایي د خلکو کورو ته ورتلو امریکایان به هم در سره دروستل په دې خاطر باندې چې تاسې عربانو ته په خپلو کورو کې ځای ورکړی و هغه نو بیا بیخي وای هغه چا چې ورته د خپل ایمل ولي ښودلی و هغه ویډیو چې ولتله جنرال صاحب او څنګه د ایمل ولي بارکزي ته ورته و لکه دواړه خدای لکه دواړه ورونه چې لګیا یې هغه چې د هغه ته کتلي دي بارکزي ته د تېر خپل پسې رایستلی چې دا د یو خو ما سره دلته هم ده هغه ویډیو بیا چا راولېږله ما ته خو دغه شیطاني کارونه بیا فهیم رالیږي پوه شوې ما ته رالیږلی ما ته هغه رالیږلی خدای دې دا یې مړ کړي دغه تمام ورځ د دغو شیانو پسې ګرځي جنرال صاحب محترمه ما ته یوه ویډیو راولېږله وایي فهیم ډېر ښه سړی دی ډېر ښه هلک دی فهیم ښه سړی ما ته وایي هغه داسې نومېږي طالبانو اوس خو دا کارونه هم کوي ما هسې چې څه شي سوي ډېر زر ویډیو ته ورننوتم نن شیخ ته لګیا ده خره مایا بیا شیخ ته څه وایي کنځا مه کوه ما ویل دا خره اوس پایله که بیخي کنځا نه ده تی ورته کوې هغه ته وایي مې کوه دغه خو هغه یو هندو جنرال صاحب محترم هغه ته افغاني ته ویلي وي ستاسې د افغانان ډېر خوش کیاسئ له خبرې سره کنځا کوئ وایي افغاني ورته وایي چې چا درته ویلي دي خرو داسې مه کنځاوي کوو ورته ویلي فهیم غوښتنه کړې سره ویښې دو څه وایي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو وعلیکم السلام دا ډوزمار مو ولې ښکته که دا ډوزمار ما ته اختار راکړی تا د جرمني ته کسان در پسې لګم دا اوس نه و دغه تیره دا راجي کړی دغه فدا صاحب دا راجي کړی ډوزمار ما اوس یو ویډیو خپره کړه جنرال صاحب او فدا صاحب د ملي اردو عسکر دی قسم په خدای په سرو سترګو باندې ژاړي هغه زمونږ چې څه وسوه خدای دې په ریا کې نه راولي الحمدلله ورسره مو کو خو دغه ډوزمار ته یم چې ډوزماره زما په وال ویډیو د منډه ورشه سلامونه جنرال صاحب جنرال صاحب ته راوخېځو وما راوخېځو خو زه په انګلیسي نه پوهېږم جنرال صاحب کلیوال یم ستړی مه شه راجیک ته ډوزمار ودې زه پسې ګرځم که چیرې پیدا کړو چیرې ته یو کمنټ وکړه اندړ بابا دا سره د هغه سره خبره سپینه کړه هغه فهیم ویډیو دې چې موږ ته لېږلې وه سړي د ایمل ولي دی بل ته ښوده دا داسې د بارکزي ته ورته و نه جنرال صاحب هغه دغه اندړ بابا ته ورته و پاڼې تر کمه خلا کوه دغه دراغه خو ګوره فهیم سم په ادب به ورسره غږېږي نه دغه فدا صاحب جنرال صاحب وختي خبره وکړه هغه ما ته ناموسي کنځله وکړه جنرال صاحب شیخ الله دې دای تبا هغه ناموسي کنځله وکړه او ما ورته ویل چې خره ما ورته ویل چې سپیا ما ورته مور د مامور کار خو دومره ښه خبره ده چې ورته کوې پوه شوې مشکل نشته او خو ما ته ناموسي کنځله وکړه او دغه اندړ بابا چې دی ما ته دم ناموسي کنځلې نه ته ولې موږ ته دا ما او فدا ته دوی ته دا د ملا صاحبانو لمبرونه د سره دي ټولو ته دا حرامي کوزونه ورلېږي تا بل کار شته که نه همدا ملګري را لګي راته پوه شي به زه هم تاسو در پاس کومه تمام ورځ دغه پسې لګي دا چیرې ریکارډ کوې له کومې خوا پیدا کوې دا له زایبرونو سره کار کوي جنرال حاجي صاحب نه ما ته ملګري زه خو لا که یو ریکارډینګ هم کوم ما ته ملګري را لګي نه منمه ما یوازې یوه ویډیو کړې ده د جنرال صاحب نه او بس نور یې مخلاقه کړي زه ویډیو نه سب کوم راوله اندړ راوله اندړ سي اوس راسي ولاکه راسي جنرال زه چې دلته ناست یم دا ډوزمار به راونه خیږي زه کنځلو والا نه یم هغه عمر نه ډارېږي بېغمه وسه هغه به دا فکر کوي حاجي صاحب چې ګوره دی دغسې بې غیرته ده والا اندړ بابا ستا مور زما مور ده ستا خور زما خور ده او ستا مېرمنه ده دا ویډیو وکړې صاحب جرمني ته لندن ته د روان یم جنرال صاحب ګلان ته ویني دا دې ګلدسته مې در روانه کړې ده او میدان ته
اختر به چې جنرال صاحب د خیر لندن ته راشي اختر به اختر جنرال صاحب په ولاج پټوډي کې به راولم له ګلانو سره مینوال دي جنرال صاحب موبین صاحب څنګه جوړې طبیعت ښه دی شکر ده الحمدلله